اليوم إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. عیزان حضرت علی کرم الله وجهه سے روایت تی فرمائی چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا خبره په یاد کړې ده چې د الله رسول فرمایي لا یتم بعد احتلام، یعنی یتیموالی چې د عزیزانو پس له بلوغه بی ادبی د ډېره معافی نسته. کله خدا مکه د چا بابا وفات سو، کشنی بچان یې پاته سولو، د الله رسول فرمایي و دې بچانو ته تر هغه ساته یتیم ویل کیږي، یتیمان ویل کیږي تر څو دوی خپل وخت رسیدلی نه وي، دوی خپل وخت رسیدلی نه وي. معنا لمنځونه روزه پر د پرسوي نه وي، یعنی په عام طور تقریبا 14 کاله 15 کاله باندې الکوان چې دی هغه وخت رسیږي، یا بچیانی چې کمی دی هغه پر 12 کاله مطلب رسیږي هغه خپل وخت. نو د الله رسول فرمایي چې کله دا بچیان خپل وخت ورسېدل، پر دل منځ پرسو، پر د روزه پرس ولا اوس ودته یتیم چې دی هغه نه ویل کیږي. د الفاظ په داسې انداز وایم عاجزانو چې په دې کې بچیان هم ناشتي، په دې کې سبا زمشتي مطلب کورو کې هم دا خبرې اوریدل کیږي. نو احتیاط ډیر کوم د خبرو سره، که چا په خبره سر نه خلاصيږي سر خلاصولی سي، او که سر خلاص خو بیا ډیره ښه خبره ده. یعنی معنا دا د عاجزانو مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي په حیوانانو کې یتیم دې ته ویل کیږي چې مور یې مړه سي په کشنیوالي. غوا ده کشنی بچی پیدا سو مور یې مړه سوله، وشه راواخله کشنی بچی پیدا سولو وشه مړه سوله، دغه رقم میږه راواخله، دغه رقم وزه راواخله، دغه رقم هر حیوان راواخله چې هغه بچی پیدا سي او بیا د مور مړه سي. دې ته چې شوایي په حیوانانو کې و دا کشنی ته دا بچی چې کم دی په لغت کې و دې ته یتیم ویل کیږي. صحیح سو؟ په حیوانانو کې یتیم دې ته وایي چې مور یې مړه سي، په انسانانو کې یتیم دې ته وایي چې بابا یې وفات سي، او دغه بابا وفات کېده هم په داسې حال کې چې دا کشنی ماشوم دا چې کله پیدا سو ځا 10-12-15 کاله ته ورسېدی، اوس د خپل ټیم ته ورسېدی، اوس د سړی سولو، اوس د لوی سولو، اوس پر د باندې لمنځ پرس سو، روزه ور باندې پرس ولا و دغه ته بیا یتیم ویل کیږي چې بابا یې وفات شوی. یعنی آسان الفاظو کې حیوانانو کې یتیم دی ته وایي چې دا حیوان کشنی او الته مور مړه سي، په انسانانو کې یتیم دی ته وایي چې د کشنی بابا یې وفات سي و دې ته چې شول کیږي و دې ته یتیم چې دی هغه ویل کیږي. زموږ ته په مجلسو کې عام طور موږ ډیر اورو، یعنی غټان خلک کله په غاپه کې وایي، کله په مزاق کې وایي، کله د رښتیا وایي چې زه یتیم یم. ټیک سولو اوس یتیموالی خو نو دا معنا نسوه که په دا حواله راواخلي بیا خو نیمه دنیا یتیمه بلل کیږي، و د هر چا خو نیکه نه ژوندی، د هر چا خو انا نه ژوندی. ټیک سولو اوس په دغه ترتیب پسې ځا نو بیا خو نیم جهان چې دی هغه یتیمان سو. یا د الله رسول فرمایي یتیم هغه دی چې دی لا بلوغ ته رسېدلی نه وي، بس د دې څه مخکې دې ته یتیم چې دی هغه ویل کېږي. ما پرون پر یتیم باندې وتې ته خبره کړې وه. زموږ په معاشره کې د یتیمانو سره انتهایی غلط سلوک چې دی هغه کول کېږي. اوس مور یې پاته سوله، بابا وفات سولو، کشنی دی بې روزګار شی مې نسته، نو یې دا مور مجبور سي بیا دا کشنی د چا سره مزدور کی، هغه کشنی بچی دی په دا خبرو څه پوهېږي. بیا اوس په دغه معاشره کې زما اوستا معاشره راواخله، زما اوستا شاپینګ سنټران راواخله، زما اوستا مزداوی راواخله، زما اوستا کاسي روډ راواخله. کاسي روډ بنو په ډاګه ووایم چې بیا کچا خوا به دوله په شان انداز خوا به ده کې دا کشني بچانو سره
دا غلط استعمالوي شنه بچان غلط استعمالوي دا کشنه دي بچي دي په دا خبرو نه پويږي حتی دی غلط 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 په اخر کې بیا دا غټ سي چې غټ سلو دا دغه سي خراب مخدسه وي او خراب را لوي سلو و زدوم پر دغه خوا باندې مخ دی بس بیا خبره پریشانی ته ولاړ سي دغه خلک به د الله په دربار کې لوی مجرمان چې دغه ګړل کیږي لوی مجرمان چې تا ته یو کونډي خپل یتیم بچي په لاس درکې او تا دا یتیم بچي خپل بچي و نه ګړي تا خپل ورور و نه ګړي تا خپل قریب و نه ګړي تا د غلام رقم وګړی او کله کله دا بازار کې مشتي کله وینو عزیزان کدا مستری هم بلای زما خدای بد سین کیږي ولای چی دا کشنی چټوګان دي داسې په بد الفاظ کنځای ورته کوي او تبه حریان کله دا شورمان لرولارسه کله ګیرجان لرولارسه کله مطلب دا غټ دکانو لرولارسه البته دا کشنی الکوان دا مزدورانی بیا خاص کر د مشتي کاشي روډ را واخلې اریان په پاتې شي چې دا کښنه بچي دی ته خو مشر سره ته د دکان مالک کې د سنټر مالک کې د کارخانه مالک کې او بدون غلط الفاظ سره چاته وای بدون غلط الفاظ باندې والله توبه به بس استغفر الله نو چې ته دا وای د مسلمان دغه حال دی د شیطان بیا څه حال خود شیطان دا بیا څونه بد دي چې د مسلمانانو دونه بد حال دی الله رسول فرمایي بهترین کور هغه دی چې پاغه کې یتیم پاتې سو یو د یتیم سره شکول کیږي بدترین کور هغه دی بدترین دکان هغه دی چې پاغه کې یتیم دی د یتیم سره خلک بد کوي اوس یو خو بد دی تنخواه پرس ونی در کوم دا خو بد دی اوس یو بد دی شکنځا کول دی یو بد دی وهل دی یو بد دی ظلم پکول دی یو بد دی ورور ته ډوډۍ خوري دی حالت کښنه ولې دی یو بد دی چې مطلب دکان نه دی خلاصوي ته وخت را غواړي دکانو مخته ناشي دا خو بد دی ډیر بد هغه دی چې بیا را ولاړ سي دا کښنه پر غلطه لار باندې کی پر غلطه لار چرسیان را ولاړ سي چرس په لاس ورکې تر یو ځای پرسي هیروینیان را ولاړ سي هیروین په لاس ورکې تر یو ځای پرسي زناکاران را ولاړ سي زنانه په لاس ورکې تر یو ځای پرسي او بدکار خلک چې کوم دي د لوط علیه السلام د قومه پر لار چې روان دي هغه به را ولاړ سي د سره بدفعلی چې دی هغه کوي ډیره د افسوس خبره د عاجزانو ډیر اوس کدا کښنه دی دا بچی دی دا یتیم دی الله رب العزت نکښنه دی نه یتیم دی او نه کمزوري دي العیاذ بالله نو گویا دا ته په کوم بنیاد هغه چم چې دی هغه کوي استاد رخصنی په لاس درالې دا کښنی الله لري او لري نو دا ته څنګه کوي سبب استاثر الله دا معاملہ وکي ستاچنی بچي به بل چا تر پاتې شي دا قبله دا ته منظوره ده خبره یا نه ده چې نه ده بیا ته ولې داسې کړي ډېر فکر وکړه دا معاشره ډېر بد خلک دی هغه متولات تراب وای ډېر بد دی لګي خدي ډېر بد دی لګي خدي یعنی په سول کې نیوي کسان چې دی هغه بد دي لاس کسان بنو شي لاس کسان شپکستان خو بس ډېر خیال کول پکاري اعظم داسي په خوا بدی ویلې ول دا ازمایش تر کمبل لاندې ازمایش تر کمبل لاندې اوس خو ګرځر تر کمبل لاندې کمبل خو لا بیا هم لري دا پر قدم الله رب العزت په سړی ازمایښونه کوي قدم پر قدم نو چې ازمایښونه کوي بس فکر وکړه یتیم بچی در سره دی ګر سره اول خو راولار څه مطلب د ځان سره ملګو چې یاره زه ولادونه زما څه ظلم کیږي بیا کته دا وای چې یاره پلانای بد سړی دی دا اوس غریب دی کښنی دی نو د ځان سره ولګو به شکه 3000 روپۍ په زکات کې هم ورسره ورته وایم بس دا ستاسو تنخواه د ستې د کور خرچه د صحیح سلو ډیر بیا به الله پر شو ودرې مش خدا کوشش کو سار وخت دکان خلاص کبه د ګراکانو پر ټیم دا کو دا مش دا سنجول د الله رب العزت دا لار مو ته طرف ته دا په داسه سر راځه کاروبار کو الله تعالی د غیب سره روزي درکې درواغ م پکې وای الله د غیب سره روزي درکې قسمونه م پکې اخله الله د غیب سره روزي درکې او ته قسم پکې واخله روپۍ به ډېری سي وستا په درد خوري نه د الله رسول فرمایي نو څه फायदा وسونه پدې دې موږ والله زموږ دا خیال دی چې یاره مسجد ته رالی خپل منځ کوي چې د مسجد ووته با بازار لولاړي بس نو ما خپل دکانداري په دې کې د مولوي صاحب څه کار دی په دې کې د خدای څه کار دی په دې کې د رسول څه کار دی نعوذ بالله په دې کې د چا بس ما خپل کاروبار دی بس چک د غاټه د ځای کوم نو ته ولې دونه غاټه کیدا شي تعالی په 100 روپۍ راغلي دی ولې په 100 روپۍ ورکې
یعنې دا یو سورجګم بازار والا راواخلې یا کمپریسران دي دا ګیسونه په کورو کې نو دا به په 600 په 900 روپۍ ولو اوس تا چې یخسلو خلک اریان سو پریشان سو دا دې ته په 2000 روپۍ درکوي او کم سړی چې د چا د مجبورۍ څخه غلطه پیدا کړي دا روپۍ حرام دي عزیزانو دا روپۍ حرام دي حرام مرڅونه په دا خبرو باندې ورکه د خبرو ځه څونه ګیسو ولا ورسره ورو ګیس په 900 روپۍ کیلو دی د تا ته په 200 روپۍ درکې څه څه دا یار زمر سیزن دی نو سیزن دا معنا ده ټیک دي ستای سیزن ستاد روپۍ و د جهنم سیزن سولو خالد روپۍ د کاروبار سیزن دی نو د جهنم سیزن دی هم سولو یعنی زمر په دې وطن کې عاجزانو ژوند والله ډیر ګران دی دا یو ګیس والا راواخله په څونه پابندي سره دې زمر څه بلان غواړي ها ټیک د سید ډیر خلک به غلاوی کوي ډیره کوي به خډیره کوي بالکل منم پر دواړو سترګې منم خو لیکن دې چې زمر سره څونه ظلم کوي اوس ماخصن زمر د کور گیس نو ماخصن نا وخت یولس بجې گیس رالی بیا مې ولګو هغه ټکړ کې ز خلاصه پرېږدم نو د شپې راپور د سم پاکي و بجې د څو گیس للې دی بیرته راغلی دی گیس تکس ما ویل دا رقم به څونه ډیر کورونه د خلک تبا کې بربادي کې یا خو مرای لکوا کرای لکای نو د مخصن چې خلک پرې وځنو دا د پوجول کې د چا پوجول کې نیمه حصہ چې داغه د گیس والا ده نیمه حصہ د هغه غافلانو ده چې هغه غفلت وکي کړکۍ شیشې مشه ټولي بند دي گیس لګولې پرېش ورته پرېوته نیمه حصہ چې داغه د چا د هغه د گیس والا ده چې راولاړ د شپې گیس بند کی چې بند کوي بیا بیرته رایله کې هغه ټر بند چې ارچات خو جاپاني ټر نه ملاو سوی بدداسه چې ارڅو مړي وسو نیمه حصہ چې داغه د خلکو دا سره شامل دي ٹھیک سره خواري ژوند یو په دا خواري کې چې بیا موږ الله م ناراض کو به خبره خبره نه ده زما ملګرو ته وایم زوم یاره زموږ وطن زموږ دنیا زموږ ژوند خو الله را تبا کړی دی سیده په دې کې خو شک نشته ارشد د آخرت چا را تبا کړی دی آخرت په الله نه را تبا کړی او ما په خپل تبا کړی دی چا څه پښتنه وکیل منځ کوي او یا الحمدلله مولوی صاحب سار منځ یا سال منځ کې څه کمزور یم نو ولې کمزور یم وز دا خو ته د مولوی صاحب څخه ځان خلاصې ز کمزور یم د الله څخه په دې ځان نه خلاصول د الله څخه ته په دې ځان نه خلاصول ز کمزور یم ز په کار اخته وم بیخ چې به وشه سوي نه بیخ چې په یو لوی مشکل اخته نه بالکل اجازه نشته ولی الله فرمای په ولاړ المنځ کو په ولاړ نو بیا په ناست المنځ کو ک په ناست نو بیا په اشاره ټول اپشنونه تا تکشیر شو دا نه د چلمنځ کوا یا در هغه ځای پرې چې بیا په اشاره تم نس کولای په هغه ځای کې بیا څه گنجائش د سره وسی کني نه کیږي ولا صمات يوم الى الليل تعالی کرم الله وجه فرمای په خوا زمانہ کې دا شو د جهالت زمانہ چې ولا خلقو به سهار ستر ما شام خبرې نه کولې څه کیسه ده ولدا د اراده کړل کوم ځای ما نظر کړی دی به ویلې زه خبرې نه کوم د الله رسول فرمای په اسلام کې دا هیڅ شی نشته نه ثواب دی نه اجر دی نه نیکی ده پدا یو سړی وایي زه خبرې نه کوم پدا باندې سړی چې نه کیږي بزرګ کیږي نه یو سړی وایي یار د الله رسول فرمای خاموشي اختیار کې مجلس دی غیبت دی بوتان دی بلبل زه خبرې نه کوم ما خاموشي اختیار کړې دا خاموشي د عبادت دی دا ثواب دی او واجب بل درته مولا شفاعت تنوی صاحب رحمه الله لیکلی دی وایي ډیر زمشتي الله والا چې دغه خود د نه په خانقاه کې نه راوځي په خانقاه کې نه راوځي نو وای دی به دا نه وای چې یار نو چې وځي نو چاله را بولاړ سي څوک ستاسو چا سره کښینه غیبت دی بوتان درغه دار څه دی چې زرا غلم چې شمه ز په خلوت کې يم ز نه وزم دا به نوای دا تکبر دی دا به وای چې زه د باندې نه وزم ما څخه خلک زیریږي دا به وای زه د باندې نه وزم زه د نه یم زه چا سره کار نه لرم ما څخه خلک زیریږي زوم چې مسلمان لما زیر نسی په دغه نیت وته د نه کښینه او زموږ پیران په کم نیت ناشتي وای نو چاله ورځي صحیح سره چاله ورځي یعنی معنا دا د ز پاکه به خلق ناپاک دي ز دیندار یم خلق بی دین دي دا توري په سړی کې تکبر لوی راولي تنوی صاحب رحمه الله فرمایي یا عدالت پکې چې یاره اسنه چې چاته تاوان ورسیږي اسنه چې زما څه څوک زیر نه صحیح سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورز را روانو یوشز و زینب نمدل فرآها لا تتكلم ویل د خبرې مبرې نه فقال ما لها لا تتكلم ولي خبرې نه کوي خیر نو بیا دی ویل ول حج مصمته
دا اراده کړې چې زه به خبرې نه کوم. فقال لها حضرت ابو بکر صدیق ورته فرمایل نه خبرې کوه، دا فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهليه، دا حلال نه دي، زه خبرې نه کوم. دا د جهالت، دا د کفر د زمانه خبرې دي، زه خبرې نه کوم. خبرې وکړي بیا د شي خبرې چې هغه شروع کړل. فتکلمت رواه البخاري، بیا خبرې شروع کې مجلسونه شو کني اول نه کول. یعنی دغه په دې کې یو عبادت ولو، دا په دې کې یو لوی د ثواب کارو. دا حدیث پر دغه ځای باندې پرسو. بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى. یو سړی ولرسلو قسم یې واخیست، قسم په خوا په کفار کې چې و لات او عزى او منات، دا د دې خدایانو، دا د دې بوتانو، دا ته بدی د خدای نعوذ بالله درجه ور کړی و. نو مش خوای په الله دې می قسم یې، ټیک سره په رب دې می قسم یې، په عظیم خدای دې زما قسم یې، او دی به ویل په لات دې زما قسم یې، په منات دې زما قسم یې، په عزى دې زما قسم یې. دا بدی د بوتانو ویل. د الله رسول فرمایي ک چیرې مسلمان دا خبره وکړه، مسلمان فليقل لا اله الا الله، فورا ولا لا اله الا الله، کنه د ایمان به وتله په ځان خبر سوی نه. قسم دا لا نسی ویلې چې زما د پر رسول قسم، دا نسی ویلې زما د په کعبه قسم، دا نسی ویلې. ټیک سره نو چې د الله پر رسول باندې قسم اخستل منع دی، نو بیا خلا نور مخلوق لا به خدي لیر دی. نو قسم یو په الله سره جایز دی چې زما د په خدای قسم، زما د په الله سره قسم، هغه پروا نه لري. لیکن کچا د لات او د عزى یو سړی ول زما د په پیر سره قسم، زما د په شاه عبد القادر جیلانی رحمه الله سره قسم، زما د په چا دا ټولي غیر شرعي خبرې دي، دا د ګناه او ډکه خبرې دي. دا سړی د اسلام د چوکاټه بایسه دا خبرې صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي کده چا صدا چې خبره وسو بیا به څه وای لا اله الا الله، چې کلمه دی ویله ایمان بچاو سلو. نعوذ بالله که ایمان تللی و بیرته ایمان چې دی غرالی کلمه دی ویله مسلمان سره ټیک سلو. دا شی به سړی کوي نه. ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق متفق عليه. یو یار ولار سو بل یار ته ویل ول راس ماوتا جوو ماوتا خمار. د الله رسول فرمایي صرف په دومره خبره باندې دا تاول راس ماوتا خمار نو فليتصدق، یا خو فرمایي دا تا کم شي تا خمار ته یشو دا صدقه کو. علما فرمایي یا ولار سره صدقه وک خیرات وک دا تا څون غلط کار وکي، دا تا څون غلط کار وکي، تا راس جوو کو، راس چش وکو، راس ماوتا خمار وکو. دا حرام کارونه دي، حرام. دا زموږ لاټریانی چې کوم دي عزیزانو دا حرام دي، حرام. دا زما وستا دا بوندونه چې کوم دي، بوند سړی په دا واخل چې یاره مال لاټری راوځي مال انعام، دا حرام دي، دا ناجایز دي عزیزانو. صحیح سو دا رنگ والا لور سالایده یو ټوکن پکې شي، دا حرام دي، دا ناجایز دي. ها علما فرمایي کچیر تالر بوندونه رالو، مطلب ستا پر چا پیسې باندې هغه بوندونه در کړلو، نو تر واخستل بیا ورسته پراغه باندې لاټری راوته انعام راوته یا پروا نه لري. لیکن علایده د دې د پر اخستل دا حرام دي، دا ناجایز دي. صحیح سو داس مرته ژوند ټوله د جوا سره مخامخ دي، ټوله د خمار سره مخامخ دي. او د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی راولار سو خمار یې کوي، یا د خمار جنور کوم اقسام دي دا یې کول، بیا داغه ما بعد راولار سو او داس یې کوي، بیا المنس کوي. د الله رسول فرمایي دا دی چې او داس کوي لکه د خنزیر په وینه او په پیپ باندې چې دی او داس وکي بیا راځي پر منځ باندې ودرېږي. د خنزیر وینه نه ده څومره مردار در دینو بیا بالا مردار شي ستنه. د الله رسول فرمایي دا دی لکه ته چې هغه وینه راواخلې هغه نجسه هغه پلید ده، بلکې دا دی لکه په بولو چې سړی او داس وکي، په بولو بنو سره کوم او داس یا بیا سړی راولاش پر منځ ودرېږي. دا الله رسول فرمایي. بل حدیث کې د الله رسول فرمایي چې دا کله یو سړی جوا کوي دا دی لکه د خنزیر په غوښو کې چې چیش کی لاسونه وي، د خنجر په وینه کې لاسونه وي. او دا ډیره لوی ګناه ده عزیزانو. تاسو به نو وینئ یو خمارباز چې هغه دې کامیاب سوی، ټیک دی نن کامیاب سبا کامیاب، بل سبا د دریم سبا پښتنه به خامخا کوي، د دریم سبا څونه ډیر خلک آسان سره ځغلي. دا زموږه کې دا رخصو ولا نه دي، د ماشام ګوله نه لري، رخصه په کرایه ده، په کرایه. لیکن چې بیا د جمعې پر ورځ وګوره پر دا ایرپورټ روډ باندې یو نیم سل موټران
شاته په پسې ستا دا خیال دی چې یاره ما خیال یو مسله پیښه سوې ده چې کرا په پسې چې وګورې سایکلان والا روان خدای دا خره به څوک پوکوي تی خدای څو خره مال را پیدا کوي مال راولي زه ورته وایم چې سړی که دې واده وکړي بیا به کوروالا درته وایي چې خیر خدای خو در ماله به تلې دا تا څه دپاره دا واده کوئ ته به دا خبرې دا ته چې سایکل چلوې یو خو زموږ جاپان والا امریکې والا اعلی زبردست سایکلان د واک دپاره دي د ګوډو د ملاو د بدن دغه زموږ سایکلان چې کوم دي عزیزانو دا د انسان مردانه قوت نه دی دا پر صفر وردرئ پر صفر ورسه پوښتنه وکړه ګوډې چا خوښېږي ولې چې سا ولا یار ډېر سایکل مې وچلوئ نو سایکلان د وجه او ش او بیا واده چې وکړي واده بعد بیا نو پر دا میډیکل ګرځه پر دا حکیم ګرځه پر دې طبیب ګرځه پر دې موپیتیک والا ګرځه نو د طاقت ګولۍ به نه کېره د طاقت دوا به نه کېره د 10 روپۍ کیپسول ورکي په 10 روپۍ باندې بس دا د گزاره په دې خبرو ده کله به دا خلک سر خلاصي دونه څوک ستا چې سر ور خلاص کی ته په دا خبره ستا آینده در تباہ کوي ستا آینده در تباہ کوي ته په دا خبره چې دا آینده ستا د اولاد بیا 5% هم چانس نشته چې الله رب العزت اولاد درکې تا ځان ټوله تباہ کوي تا ځان ټوله تباہ کوي نو چې تا ځان تباہ کوي د دې مثال دی یو کورنۍ غوی دی په کور کې ساتل سوی دی به قصاب حلال کې ارڅو کو یار ډیر زبردست غوی وو د دې بزه غوښه چې دا غوړم صحیح خبره ده یو هغه غوی دی چې خلک یې پکې ځکه په اړه او بور باندې را باشي هغه څه تراسوي په پنجاب کې دا خشت پوړي او ورشه خاصه ته پر وګوري څه ساده څه د پر راځي چې نشي به ما بچ کو ورس تکمو نو بیا د پنجاب کې دا خشت پکې وړي اس هغه غویان دي دا غوی چې حلال کې ته څه پکې وای د دې غوی غوښه به څه لکه صحیح سلو بس بعینه دغه مثال دی هغه پر کور چې ګرځیدلې غوی دی هغه ځوان دی چې خپل ځواني بچاو کړل صحیح سلو او چې بیا په سایکلانو پر هغه ژوند تباہ کوي هغه دی لکه هغه ما چې دروښوي دا آینده کې تی که یاران لري یار ته کیسه وکړه دا رقم مکوه دا یو وخت ډیر ما ته وختي خبره کړې ډیر وختي خبره ده وخت زاولک دور وکړه د بوټو دور په خوا خدا دا چنګچیر شیخ نو وسره وته موټر سایکلان په خو سایکلان ولو اوسم په ډیری علاقو کې سایکلان دي دغه خلکو به درې څلور کسان په کې شنولي نو بیا په سایکل به چلوي درې ځای به وړل نو پاک راي کې به چلیدل اخر بیا شذو احتجاج وکړي شذو چې لازم خاوندانو ته چش ورکي موټر سایکلان ورکي رکشي ورکي زموږ خاوندان تباسو برباد سونت دا په دې خبرو ستې سر خلاصيږي خدای دې وکړي سر په خلاص چې نه په خلاصيږي په غو بیا زما ډېر خوشاله کېږم چې سر دې نه خلاصيږي دا غره کم ګرځي د دې دا معنا و دي زنانو ویل چې زموږ خاوندان تباہ او برباد سولو ما واده کړی دي د اولاد سلسله نسته زما د ژوند سلسله نسته ما چې خاوند چشت لپاره کړی واغه سلسله یو شی نسته ځکه بیا شزه په دروازه کې ولاړی سیدا ځکه بیا شزه غورځېدلې د بل چا سره غورځېدلې واده به کړی بیا غورځېدلې اکه دا بنیادی توري په یاد لري دا بنیادی توري په یاد لري نو دا مې درته ویلې چې دا جوه چې کومه ده د الله رسول فرمایي اوس دا حرام ده دا ناجایز ده ګناه کبیره ده دا ګناه کبیره ده او څو نه ډیر داسې خلک ستاسو در شولې سم آسان والا در شولې سم چې په جوه کې خپل لور ور کړی دې ته سره کښینی خمار سره کوي په خمار کې ورته وایي کما در سو غټه ستالور برکه او کتا وغټه زبزمالور درکو دا سوي دي بیا لور غټلې ده بیا املاره غوښتې دي بیا نکاح ور تړلې ده در دې بالا د بغیرتی ژوند ستا در دې بیا بالا د افسوس ژوند ستا در دې بالا کسر یو کمزوري خبره بلستا یا نست دا څوک دا خمار ولا چې کوم څوک خمار کوي څوک ارخصو ولا پر ما خبر درته وکا ورخصو ولا دیم د جمعې پر ورځ رخصه سره ځغلي موټر سایکلان ولا موټر سایکلان ځغلي او چې بیا ونشتي مازغه خالیو د بجلی په تنبا کې پراته صحیح سلو او ملایان خو بیا په هغه ورځ مستي خوشحالي د پاره وای شهید تاسو شهید سو
شهید شو. هغه امریکای چې بمبار پر وکي چې د پر تلاوت ناس د الله والا او د الله د پاره سر ورکوي هغه تم شهید وایي. موټر سایکل ځغلوي پر پروت ولو مازغه رالو ته په خپل موټر سایکل کې ونشل د تم شهید وایي. صحیح سولو ته خو څه فرق کوي یار. شهید خو نه شهید وایي. شهید خو نه شهید وایا. دا ته څنګه شهید وایا؟ دا شهید نه دار خشو ولا دی عجب وقوف خلک دی پر دوو تیرو پایو باندې رخصه چلی. دا په دې کې کمال یو ورځ چاره ټول مولوی سما ول دي تدیر مال تم فداغه کې وی ول ما یا ما چوز ما به څنګه زبردست مبتدی دی. ما ویل چې یو په تبلیغ څلور میاشتې ولګي او یو په مابس جمعیل منځ کې دا الله والا دی. دا نو ما ویلو بیا مرتول مان بس نو ټیک ده سید تم دغه شی دا وژوند دی. ته موټر سایکل ای سایکل ولا چې وی ویني دارن قرسن لار درکې دا چې بیا ټیلر پر رایس نه یو څلويش تانه د خیر سره ستی په کتاب شهیدان کې وزنانو اغه ځای بیا. صحیح سره نو د الله رسول فرمای نه که چاته ویلې ول راسا ما او تا خمارو کو. د الله رسول فرمای دا تا چې کم شي په خمار کې شووي یا علما فرمای اسید دی بغیر صدقه او که خیرات وک خمار پرېږده پر داغه ځای. خمار پر داغه ځای پرېږده. خمار خو لا ورسته خبره ده. دا چې کوي اخلا هغه بیا ته تصور اندازه ورته وکړه چې هغه بیا څونه لوی ګناي. په دې وجه باندې عزیزانو څونه زموږ وطنونه تباه دي کورونه می تباه دي چې پښتنه په سیوه کې دا یو سړی دی ازما ملګری هغه ته ویل دا خمار باز دی خمار کوي. په کور کې درې څلور کشنیان دي درې څلور کشنیان دا څلور سره کشنیان دا شل په شو پراته دي دا پراته دي بس نتللی سی نه دورت یا بس پراته. مولوی صاحب ویل بیا ما ورته ویل مال د الله بندگانو ناجایز مکوي خمار مکوي. الله په څونه لوی مصیبت باندې اخته کړی است څون اولته جوام ډیر کیږي او دا قبرونه ایدرام قبضه سوي چې چا ایدری قبضه کړی دی په کور کې به خوشحالي په کالو ونه ویني. کشنه پیدا سو مړ دی کشنه پیدا سو شل دی کشنه پیدا سو لاس نست کشنه پیدا سو سر ډیر غټ دی کشنه پیدا سو چلو کشنه سر دی. دا چی شي دا چې وای ما مولوی صاحب وای ما ورته ویل چې دا تی پر ایدرا باندې پراته سیدری می قبضه کړی دیوالونه پر راګرځولې دي او دا نور ته وایم چې تی خمار کوي خمار. یو سړی خپل ځکه چرته ویل ول فرخشک سراناس نو ډیر پریشان و دا شي سای شندل هم خیر دي څه څه د ولي عرب ډیر فساد راوسو تاوانی سم څنګه تاوانی سو ول خمار می کوي لور می پکې پیلوي پاو خمار می کوي. دا زده هندستان خبره نه درته کوم دا د سپینو پښتنو سپین پښتانه نه دي دا دغه خبره درته دا د بلوچستان خبره درته کوم غیرتمن قومونه نه دا د دې خبره درته کوم لور یې پیلول. شنو دا اوس کافر ته چشته وایاس دوزخ ته چشته وایاس ظالم ته چشته وایاس بد ته چې درمال میش کنه درمال میش. دا افسوس خبره دي کنه دي. نو لہذا د الله رسول فرمایي کچا خمار وکي ازمای ملګری یالک دي جرمني کې دی هغه میسج را کړو خیر په مجلس سره وکي ول مولوی صاحب ډیر پریشان یم ول پریشان یم وای چې څه غټم بیالته د خمارو زید یالته ورزم ومنالته چیش دی ویالته چولاړ څو بس بیا دغه د بچي یالته دغه مفت دی یو کافي مافیالته مفت ده بس ورسو خمار کوو بس وی بیلو بس چې می غټلې لوري ځان غد پاغه کیږي. ما ویلي خدای پاک ولوسي وظیفه راوشه ما نو وظیفه څنګه وظیفه دروشه دا چیش دی دا څنګه وظیفه دروشه منځونه کوي ول پاپ تاکیو 15 شپږ منځونه کوم پاپ تاکی د ورځې 15 دی پاپ تاکی 15 شپږ کوي او غواړي الله دا نس کېدل خیر بیا خبر دې سره ومنلې مال دوا درته کوم دا ځای لره مورځه دا مجلس لره مورځه دا تی چې وای دا خلک بار ملکیان دی او بار ملکیان په خدای قسم تر سپیه هم ژوند تبا دی د دوه کسانو په چپ دوه کسان ملته څه ژوند لري تر سپی دا غلط دی وځي امریکا ل روان دی وای مولوی صاحب دا مردار کاشر ور نه دی او دا ماته جنت دی په نیویارک کې وسیج نیویارک اوس مش خلک د نیویارک د پاره پلاروم پکې ور کوي مورو پکې ور کوي ایمانوم پکې ور کوي قرانوم پکې خرڅي وای ما چې نیویارک ل روان صحیح سره الته چې وګوري څوک سپیان صفا کوي څوک الته شراب بوتلان چې دیغه سمي څوک د شراب بوتلان چې دیغه صفا کوي څوک شراب چې دیغه خرڅي عدالت ته ویل ولا غشه سړی زې مولوی چې مجلس لره ورسمه دی شراب چې زیاده چم
به دوی وایي دا ماشاءالله دا ولاړ ښه مسلمان دی او مسلمان یې پر دې معلومیږي دی شراب څښي دا بل یې نه څښي دا مسلمان یې پر دې معلومیږي صحیح دا به نو مستقبل څه شي دا چې سبا واده وکړي دا چې زنانې دا چې بچانې دا چې کور دا خو بس الله رب العزت دې موږ ټولو ته هدایت وکړي خاص کر چې زموږ کوم یاران زموږ ملګري تللي دي بار ملکو لره په غلا تللي دي په چل تللي دي ډېر مرګ ته مخامخ سوي دي تللي دي الله رب العزت دې ودې ته هدایت وکړي الله دې د دوی په زړو کې ورواچي چې واپس راسي خدای پاک د دې زړونه د کافرانو د وطنو څخه تور کړي و زه دې ته وایم زه چې دلته کوم ژوند تېرومه زه چې کوم ژوند یعنې دا هلته د دوی هغه اعلی خلک دا رقم ژوند تېروي او دوی چې هلته ژوند تېروي یا تر ټولو کمزورترین ژوند د ده پوښتنه وکړې نو تا جرمني څه کوئ تا استرالیا څه کوله تا کینډا څه کوله لویه خبره زموږ د خلکو دا دلې نو به ښایي 24 ګنټې بجلي نه شي د بجلي زونو تا چې مور پلار دلته و تیاره ته پرېښول خپل اولاد یې ورونا ته ناستې نو دا پیدا ده دا ګټه تا وکړله اوس که تا مور پلار بچان ټوله بیولي موږ به ویلې ځم یې ښه پروا نه لري اوس ولاړئ کور دی و ته په خپله تللی مور پاته پلار پاته که سبا مړ سو پر جنازه یې بلې ولاړ دی ټیک سره که سبا دا پلار مړ سو په قبر کې بلې وشوکې په ډورۍ کې ته د چیش دپاره نو دا ژوند دی او بیا ژوند 50 کاله ټوټل نه دی 50 کاله نه دی تا په جرمني او په کینډا او په استرالیا کې خاورې کې نو بیا ته چیش کې دا کېدلی شي بس الله رب العزت موږ ته هدایت وکړي الله دې سړی کې خدای پاک دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي ډېر خبرې په دماغ کې ډېر خلک راڅخه خوشیږي په دې وجه باندې څه احتیاط کوم چې لږ ټیم لاره باندې کیس به ان شاء الله دې چې خیال ساتم ان 15 کاله مخکې چې ما د خلکو سونه لیاس کوي وسه نه کوم 15 کاله بعد ان شاء الله زه نور څه غټ سوایم که ژوند وو بیا به ان شاء الله العزیز بیا تاسو ما خبرې وویني بیا به هیڅوک نه بخښو وسلام پټي څوک زری راکې بن سوي راکې څسترګ ورته مړي بیا به ان شاء الله العزیز دا سلسله نه که خدای کول حق خبره سچ خبره سپینه خبره برملا پډاګ به کوو او بس دا ان شاء الله بیا به مرګ تسوي ونږدې غمي نو بس الله بیا پښتنم نه جنې کوي او دا ټکی کوي د دې سره خاندي د دې سره جاړي دا سپي بوله دا سړی بوله دا بیا نه ټیک سلو نو په دې وجه باندې رخصو والا الله ته وګوري سایکلانو والا مزدوري کوي اوس ته مزدوري کوي او ژوند دې تباه کوي خو د شهر سړي سره خو تعلق جوړ کړه یار دا روان ژوند خو دې در وښیي بیا خو دې کور والا د بل چا سره نه په ټلیفونانو په مزداو ټلیفون بیا نه ټیک سلو بس ډېرې کنایي خبرې ما درته وکړې په کنایي کې م درته وکړلې الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله الحمدلله نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته